سلامونه هیله ده ښه بس ژوند په خیر وي. تاسو راځئ پلا د دغه شیطان خبرې واورئ، نه رښتیا د دغه امام خبرې واورئ چې د امام پر منبر باندې څه وایي. دی چې ښځې له دې ورکه په لاس کې او هغې په زده کړې وکړه نو خطوط به یو بل ته بیلیږي. سورت نور کې د هغې منع راغلی ده. ښځه باندې داسې تعلیم نشته دی چې ښځه به دومره تعلیم کوي ماته چې هغه به ځان نه ماسټر او ډاکټره جوړوي او دا ملیان هم پکې دومره کمزوري شي غریبانان. وایي نه که نه مفتي صاحب دا ښځه چې مریضه شي نو ته ډاکټر له وړې نو ډاکټر یې له ښه نه ده. نو ته راشه که نه ملا علي قاري رحمه الله وګوره د فرج داخل پورې د ډاکټر دپاره د ډاکټر سړي د مریض لیدل جایز دي. تا نه ولې مسایل هیر دي ټول دین در نه هیر دی. او راځه که نه یو بله پوښتنه به وکړو د دې ډاکټرانو صاحبانو نه. ورته ډاکټرانو صاحبانو داسې علاج شته دی چې ښځه ټول مکمله ځان له کوي. وایي نه د غاښ ایستلو کې به ډاکټر سړی ورسره ولاړي. نو چې سړی ولاړي د دې ښځې فایده پکې څه په تندرې وي، څه په مصیبت باندې ځان ککړی کمه کړه، خو ډاري کې هماغې له کېنوه که نه. بل ډاکټر خو ته په منزله د پلار ګڼې چې پلار یې ګڼې نو پلار ته خلک خپله لور او خور وړي که نه. ایها الجاهلون تنبهو تیقظو، بیدار شئ دې خبرې له. دومره فرض نه دی، قسم په خدای که دومره فرض یې ګوره. عجیبه خلک دي دا زموږ مسلمانان، په دې مسله د دې اوسه پورې سر نه دی خلاص شوی. تاسو د دې شیطان خبرې واورېدئ چې پر منبر باندې د سورت نور ادعا کوي چې په سورت نور کې راغلي د نجونو زده کړې چې باید نه وي. په ټوله سورت نور کې دغسې هېڅ یادونه نشته د نجونو د زده کړو د ښځو د زده کړو اړوند پر دنیا څه نیول سوي. راځئ په 2 دقیقې کې ما سورت نور دلته سکرین ریکارډ کړی دی، دا تاسې ولولئ، په وروسته کې بیا زه خبرې لرم لږ. هیله ده سورت نور مو لوستی وي، مکمله ژباړه تفسیر هلته وه. په هر حال دا د ملا په جامه کې شیطان وایي چې په سورت نور کې راغلی دی چې د نجونو زده کړې نشته. دا چې د نجونو زده کړې فرض دی نه دي، دا غټه مسله ده، د 1400 کالو سره روانه ده. دا ډېره روښانه، په دې کې سلګونه فتواوې شته. دا چې اوس باندې دا سیاسي موضوعات دي، پر دې زه نه غږېږم. خو د ملا یو درواغ دا دی چې سورت نور کې یادونه کوي، دا مطلق درواغ دی. دوم درواغ دا دی چې وایي ښځې په یوازې سر باندې عملیات نشي کولی، ان که د غاښ کښلې لا به نارینه ډاکټر ورسره وي، دا مطلق درواغ دی. داسې په لسګونو عملیاتونه شته چې ښځې یوازې کوي. دا نسایي ولادي موضوعات ټوله ښځینه یوازې کوي، نر ته اړتیا نه پیدا کېږي. سلګونه زرګونه جراح ښځینه ډاکټرانې شته چې په یوازې سر باندې جراحي عملیاتونه کوي. دا د ملا په جامه کې شیطان علیه لعنه دروغ وایي، دروغجن دی. ای مخلوقه، په
پر دې منبرونو باندې تاسو ته د ملا په جامه کې دغسې شیطانان د خدای تر کوره درواغ وایي. کله کله عربي مقولې درته تېروي وایي دا حدیث دی. کله کله فارسي اشعار بیانوي وایي دغسې یو عالم دا خبره کړې او دا خبره په قرآن کې شته. درواغجنان دي، مکار دي. د دغه ټولو بدمرغیو د دغه ټولو ناروغیو درمل یوازې د قرآن شریف د قرآن کریم په زده کړه د احادیثو په زده کړه کې دي. راځئ قرآن کریم خپل زده کړو، راځئ احادیث خپل زده کړو. کله چې دغسې امام په جامه کې شیطان پر منبر باندې موږ ته درواغ وایي بیا نو موږ پوهېږو چې ملا صاحب ته کیسې راته کوې، ته د کیسو ملا یې. شیخ ویل یو کتاب راوړي، په یو کتاب کې راغلی دی، یو شیخ ویلی دی، نه معلومه کیسه ده، نه شیخ سته، نه کتاب سته، نه پر دنیا شی نه یې. نو راځئ قرآن شریف خپل زده کړو، راځئ احادیث خپل زده کړو، راځئ دین خپل زده کړو. د هغه وخت دی. مننه.